مسلم شریف کی حدیث ته او د الله رسول دی امت ته درې خبرې کړې دي او د درې خبرو باندې چې څوک پوه شو نو دی چې بیا په خپل دین باندې ځي نو دی به ډېر هوښیاري او دی به ډېر پرهیز کوي او ډېر احتیاط به کوي چې زوران قدم کښېنه د موزه په ورانه لاړ باندې لاړ نه شم. د الله رسول فرمایلي وو او دا به په خطبة الحاجه کې هم دا خبرې کولې او د عام علما چې خطبه کوي دا خبره پکې کوي چې فإن خیر الحدیث کتاب الله. په دې خبرو کې د ټولو نه بهترین خبره هغه څه دی کلام الله دی، د الله رب العالمین خبرې دي. عظیم الشان مرتبه چې په کتابونو کې ده او په خبرو کې ده هغه څه د قرآن کریم ده. دې له الله رب العالمین ډېر مقام او ډېره لویه مرتبه ورکړې وه. دا د نور او د هدایت نه ډک کتاب دی، دا د برکت نه ډک کتاب دی چې چا راواغسته دې سړي له به الله رب العالمین عزت ورکړي، جنت ته به یې ورسوي، د ده د عقیدې او د عمل اصلاح به وشي. فإن خیر الکتاب کتاب الله دا یو جمله ده او د الله رسول دې خپل امت ته بیان کړې ده. خو افسوس دا ده چې په دې خبره باندې موږ پوه شو چې په خبرو کې بهترین او غټې خبرې د برکت نه ډکې خبرې هغه د الله رب العالمین دي. دا یو خبره ده. او په حدیث کې دي چې په دې قرآن کریم کې داسې سورتونه دي، سوره ال عمران، سوره بقره، چې دا تا لوستل د قیامت په ورځ به دا تا جنت ته بوځي، ستا په باره کې به جګړه کوي. دا قرآن کریم به ستا امامي، تا به د غوږ نه ونیسي، تا به پرېږدي نه تر دې پورې چې جنت ته دې بوځي. د څومره عظیم الشان خبره یو جمله ده د الله رسول دې خپل امت ته کړې ده. ستا به د دې قرآن سره مینه وي، دا به لولي، په دې به عمل کې، دا به یادې، دې له به وخت ورکې او د دې مطابق به ستا عقیده وي او ستا فیصله به هم د الله رب العالمین په کتاب باندې. نن تاسو به د خپل کلي او علاقه کې سوچ وکئ چې څومره خلک د قرآن کریم طالب العلمان دي او څومره خلکو د الله کتاب ویلی او د څومره خلکو د الله رب العالمین د کلام او د الله رب العالمین د خبرو سره مینه ده. د عامو خبرو سره، د هغې نه علاوه د ډرامو سره، د هغې نه علاوه د لطیفو سره د خلکو څومره محبت او مینه ده. او د هغې بادشاه د خبرو سره چې ټول بادشاهیان د هغه غلامان دي، د هغه د کتاب سره مینه ډېره کمه ده. او هغه هم دا نه چې صرف تبرک دپاره دا لوله او د هغې نه رومیال تاو کو بیا کېده، نه، په دې کې چې کومه عقیده ده، په دې کې چې کوم منهج دی، په دې کې چې کوم اعمال دي، دا ټول به اختیار کې. دا ټیک ده چې د برکت کتاب دی، خو صرف د تلاوت کتاب دا نه دی چې صرف د دې تلاوت کوو بیا ږده، صرف تلاوت کوو بیا کېده. په دې کې چې دننه کم مضمون دی، په دې کې چې دننه کومه رساله ده چې الله رب العالمین خپلو بندګانو ته رالیږلې ده، هغه رساله باندې ځان پویه که. دا یو خط دی چې الله رب العالمین تا ته رالیږلی دی او دا ستا د زندګۍ لپاره قانون دی، ضابطه ده. یو قدم به نه د دې نه مخکې کېږي او نه به رستو کېږي. نو چې کله تا د الله رب العالمین کتاب راواغسته نو د دې چې کوم اولنی ټکی دی الحمدلله رب العالمین، په تا کې به د توحید عقیده راشي، بیا به ته د شرکونو نه خلاصې، بیا به ته د درګاهونو قلندر او منجور بنې، بیا به کاڼي نه سټې، بیا به په ځان باندې کاڼي نه مږې، بیا به ستا عقیده صرف په الله رب العالمین باندې. او نن تاسو ګورئ دا شرک ورو ورو زیات خورېږي، په درګاهونو باندې رش جوړېږي او د خلکو د دغې مړو نه او د دغې قبرونو نه او د دغې قلندرانو ملنګانو نه امید او تمه ده او په هغې باندې یقین دی. د هغې وجه دا ده چې دوی د الله رب العالمین د کتاب دا اولنۍ کلمه چې الحمدلله رب العالمین د دی نه ده یاده کړې، چې ټول له کمال صفتونه د الله دي، روغول الله کوي، او چې څومره کمالیات دي، کمال دی صرف په الله رب العالمین کې دی، بل چا کې نشته. نو اولنۍ خبره دا به ذهن کې واچوه چې زمونږ د ګمراهۍ سبب ګرځېدلې
او زمونږ مقصد هېر شوی دی د الله رب العالمین کتاب دی. نو دا نه چاسې په غوږونو یې دا خبره واورېدله چې په دې باندې پوه شي چې زه د الله د کتاب نه لرې کېږم نو تیارې ته روانېږم، زما عقیده او اخلاق بربادېږي، زما عمل تباه کېږي. ته د سبا نه د الله رب العالمین د کتاب طالب العلم شه او د الله رب العالمین کتاب راواله او تر مرګه پورې چې دا پرې نه دی، که زنانه ده او که بوډا دی، که ځوان دی او که هلک دی، که طالب العلم دی او که زمیندار دی، که دی دکاندار دی او که ټیکهدار دی، د ده بغیر د الله رب العالمین د کتاب نه بله لار نشته. او د هغې چې بیا کومه تشریح ده چې محمد رسول الله کړی چې هغې ته احادیث وایي هغې ته سنت وایي، دا دواړه چې یو ځای کړي نو ستا چې کوم هدف دی او کوم مقصد دی په هغه لار باندې به ته روان شي. او کله سړی سوچ کوي چې یاره زه به خپل مقصد ته ورسم که ونه رسم. په شیخ الباني دی الله رب العالمین ډېر لوی رحمتونه وکړي، هغه ډېره ناشنا خبره کړې ده. وایي هغه لار چې الله رب العالمین ته روانه ده هغه لار وایي ډېره زیاته اوږده ده او ډېره زیاته لرې ده او ډېر تکلیفونه دي پکې او په هغې کې ډېرې کندې ژرندې دي. خو دا ضروري نه ده چې هغې لارې سر ته ورسي، پکار دا ده چې په دې لار باندې چې په هر ځای کې تاله مرګ راغی خو چې ته په دقه لار باندې روان یې، ته چې په هر ځای کې مړ شوې ته هدایت والا مړ شوې، ځکه ته په هغه لار باندې روان وي چې کومه لار الله رب العالمین ته تلې وه. زما عزتمندو په معاشره کې چې دا ګمراهۍ خورېږي، دا ظلمونه خورېږي او دا نقصانات روان دي، د هغې وجه دا ده چې قرآن او حدیث دا موږ رستو کړی. د الله رسول په هره خطبه کې به خپل امت ته دا فرمایلي وو چې فإن خیر الکتاب کتاب الله فإن خیر الکلام کلام الله. بهترین کتاب، بهترین خبرې دا د الله رب العالمین کتاب دی. دا اولنۍ خبره شو. دویمه خبره د الله رسول په دې حدیث کې فرمایلې ده وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم. دا دویمه جمله ده او دا حدیث د مسلم شریف دی. په لارو کې او په سیرتونو کې او په طریقو کې د ټولو نه بهترین لار د چا ده؟ هدي محمد صلی الله علیه وسلم، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لار. دې خبرې ته سوچ کوئ، دا خبره ډیره وړه ده، د دریو ټکو دو ټکو نه جوړه ده، خو د دې وزن دا د غرونو نه دروند دی. د چا په لار باندې ولاړ شم، په کوم مولوي صاحب پسې ولاړ شم، د کوم مولوي صاحب مسلې واورم. راشه دا د حدیث د جابر واوره، تا ته درې خبرې کړي، خبره یې ته واضحه کړې. د الله کتاب راواله او د الله د رسول په لار پسې روان شه. او د الله رسول فرمایي دا کومه لار ده؟ خیر الهدي. په دې لارو کې د ټولو نه غوره خیر د اسم تبذیل صیغه ده، د دې نه بله غوره لار نشته، د دې نه بل غوره سیرت نشته او د دې نه بله غوره طریقه نشته، هغه صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لار. ته چې بله په هره لار باندې ځي هغه لار بنده ده، په هره لار باندې چې الله رب العالمین ته مزل کې د هغې په سر کې دیوال دی، نشي رسېدی سوا د یوې لار نه چې هغه د محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام لار ده. چې ته په دې لار باندې روان وي نو په دې کې دیوال نشته، په دې کې مخې ته بند نشته، ته به سیده الله رب العالمین ته رسېږي. او چې په دې لار باندې مړ شوي ستا ملاقات به د الله رب العالمین سره، الله رب العالمین به نه رضا شوي. خو زما وروڼو په دې خبره هغه سړی پوهېږي چې هلکه په لارو کې او په سیرتونو کې غوره لار د رسول الله ده. په دې خبره هغه سړی پوه دی چې هغه د محمد رسول الله شان پیژني چې هغه کوم شخصیت تیر شوی. خفه نه شئ، خو نن سبا زموږ د عامو خلکو په ذهن کې دا خبره ده ګنې چې رسول الله او یو د کلي مولا دا یو شان دي، العیاذ بالله. او د عامو خلکو په ذهن کې دا ده ګنې د الله رسول او یو امام دا یو شان دي، او دا خبره بالکل غلطه ده. او اوس د دې دعوت هم شروع دی. زما وروڼو د الله د رسول خبره د ټولو د پاسه ده، د هغه مخې ته د هېڅ چا خبره نه چلېږي.
نه د صحابي خبره، نه د یو امام خبره، نه د یو عالم خبره، نه د یو مفتی خبره، نه د یو سابق خبره. خبره هغه ده چې هغه قال الله قال الرسول. او دا دومره لوی شخصیت دی چې په محشر کې دا ټول خلک ولاړي. خلک به آدم علیه السلام له لاړ شي، نوح علیه السلام له به لاړ شي، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، اخر کې به دله ورشي. دا به د ټولو انسانانو دپاره شفارس وکړي د حساب کتاب کولو. او هغه فرمایي چې زه د ټولو انسانانو سردار یم. او هغه فرمایي چې د قیامت په ورځ آدم علیه السلام او د هغه نه وروسته دا ټول انبیا دا به زما د جنډې د لاندې. هغه الله رب العالمین موږ ته پیغمبر را لېږلی، موږ د هغه امتیانی، د هغه په سبب الله رب العالمین موږ له کرامت او شرافت را کړی، موږ مسلمانان شوي یو. د ده په وجه الله رب العالمین موږ ته هدایت کړی دی. د دې وجې نه مونځ کوو، د الله رب العالمین اطاعت او بندګي کوو. نن سبا د خلکو په ذهن کې د محمد رسول الله درجه کمه شوې ده چې کله د الله رسول په ذهن کې غټو، بیا به ستا په ذهن کې دا سوال په مخه راځي چې د ټولو خلکو لارې دي، خو لار اصل کې هغه ده چې کوم محمد رسول الله د خپل امت ته پرېښی ده، چې هغه ستا په ذهن کې د ټولو خلکو نه اوچت شي. څومره د فایدې خبره کړې. وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم. اوس کې یو سړی دا سوال کوي چېره زه خو د چشتیتوب په لار باندې روان یم، او زه خو قادري صاحب یم، او زه سروردي یم، او زه صوفي یم. دا ټولې لارې چې دي دا الله رب العالمین ته نه دي تلي، دغه لارې دې بندې دي. لار هغه ده چې کوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لار ده او د هغه پې مهر دی، هغه څه دی؟ هغه قرآن او حدیث دی. او د سلفو چې کوم فهم دی د امت ته پرېښې، په دغې رڼا کې روان شه، ته به سیده الله رب العالمین ته ورسي. دوه خبرې شوي چې د الله رسول فرمایي بهترینې خبرې د الله دي، بهترین لار د محمد مصطفی ده. او درېیمه خبره یې کړې ده، دا ګوره یو حدیث دی چې وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه. د الله رسول فرمایي په دې کارونو کې، په دې دین کې بدترین شی څه دی؟ دا نوي کارونه دي، دا بدعات دي. او د الله رسول فرمایي په دې دین کې هره نوې خبره دا بدعات دی. او په بل روایت د نسائی کې دي چې دغه ګمراهي چې دی دا به چېرته ځي؟ دا به اور ته ځي. اوس ګوره یو سړی د الله او د الله په رسول پسې روان دی، خو دلته پکې د ځان نه زیادت کوي، د ځان نه پکې خبرې ورمنډي، د ځان نه پکې د قسمه قسم پانې وردننه کوي. د الله رسول دا درېیمه لار بنده کړه، وشر الامور محدثاتها. ګورې د بدعاتو نه به ځان ساتي. بعضې هغه بدعات دي سړی شرک ته رسوي، او بعضې هغه بدعات دي چې هغه بدعات دي ګناه کبیره ده. دا درې خبرې چې کله ستا په ذهن کې پرېوځي چې غوره خبرې، غوره کتاب د الله رب العالمین دی، غوره لار دا د محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام ده. او په دې دین کې به زیادت نه کوي، په دې کې به د ځان نه خبرې نه ورمنډې. یعنې د الله رسول فرمایي اور ته ولاړ شي چې دا درې خبرې دې په ذهن کې رالي، نو ته به هوښیار شي، ته به ذکي شي، ته به پوه شي چې هلکه څوک را باندې نقلي سودا خرڅه نه کړي. نقلي څوک راله د ځان نه یو شی جوړ نه کړي، ما باندې را خرڅ نه کړي. هسې نه چې د اصلي کبنې نه وي او ما ته وایي چې دا د اصلي کبنې دی. دا هله چې کله ته به دې حدیث باندې پوهې چې ګورې خبرې د الله او د الله د رسول دي، او د هغه نقلي شي نه به ځان ساتي چې په کوم باندې د الله او د الله د رسول له طرفه مهر نه وي. په دې درېو خبرو چې نه پوهه، نو یو سړی به له دین درکړي، هغه دین به تش د خوبونی، پلانکي خوب لیدلی او هغه خوب لیدلی. بل سړی به رباندې صوفیت خرڅ کي، هغه به خالص د صوفیت خبري. صوفیت هغه لار ده، هغه دین دی چې د هغې زموږ د دین سره بلکل عکس دی. د لرې لرې پورې زموږ او د دې د صوفیت په منځ کې تعلق نشته. بیا به رباندې یو سړی صوفیت خرڅوي، یو سړی به رباندې دروغ خرڅوي، شرک به رباندې خرڅوي. او تاسو کو دا تقریرونه د ملایانو واورېدل، والله خلکو ته په منبرونو باندې ولاړي، په جومات کې ناستي،
او تقریر کوي د شرک ترویج کوي د شرک دعوت کوي و چې عبدالقادر جیلانی سره به چا لاس میلاو کړه سار کې نو وایي بیا به په هغه ورځ باندې هغه نه مړ کېده دا قیصه کوي په منبر باندې نو یو بوډۍ و د هغې یو زوی ډېر په یېرېده وایي هغې به هر سهار عبدالقادر جیلاني له خپل بچی راوسته چې پې لاس ووه چې مړ نه شي نو وایي یو ورځ عبدالقادر جیلانی د ده را بچی مسه کړی مو چې کور ته یوړه مړ شه وایي هغه رامنډې کړه پیر صاحب ته ویل چې ستا پیري موریدي نوره نه منم زما بچی خو تا مسه کړی او څنګه ده ملک الموت راغی او ساه یې ترې واخیستله وایي هغه ویل چې ښه بس وایي چې هغه ټوپ وو ملک الموت یې وایي په اسمان کې راټینګ کړه او وایي چې راټینګ یې کړه هغه وایي الله رب العالمین ته آواز وکړو چې الله دې عبدالقادر جیلانی صاحب رانیولی ما وایي هغه ورته ویل چې ګوره هغه چې یو سړی مسه کړی دی د یو سړي مرګ نه غواړي تا ولې د هغه نه ساه اخیستې ده ویل نه مې پرېږدي ویل نن چې تا څومره خلک وجلې د هغه ټولو ساګانې واپس کا ټول خلک وایي واپس را ژوندي شو دا قصه په منبر باندې کوي عوام څه کوي سبحان الله وایي دا څومره د ژړا خبره په خندا خبره نه ده خلک څه وایي پکار دا ده چې خلک را پاسېدلي وي چې دا څه کوې مولوي صاحب دا کومې د شرک او د کفر خبرې کوې خلک ټوپۍ ګزار کې وایي سبحان الله او د سلو د زرو لوټونه په هغه باندې باران جوړ کړي دا چې کله تا د ژوند تېرولو قانون نه یې پېژندلی بیا به راباندې خلک داسې شرکیات خرڅوي د دې وجې نه وروڼو مړه زندګي مه تېروئ چې بلکل مړ پروت او خاموشه اوده پروت او په خېټه باندې موړې بس خوشحالې او چې کله روپۍ کمې نو خفې خو دا غم او افسوس در سره نشته چې زما کم توحید او سنت دی په دې کې راله څوک ملاوټ رانه کي څوک مې په ورانه لار روان نه کي څوک راسه دوکه ونه کي څوک را باندې جعلي شی خرڅ نه کي وروڼو ګوره دې خبرې ته ځان ښیي نن سبا ګوره دا دوکانداري ډېره زیاته شوې ده ډېر کم خلک دی په کمو کې کم دي چې الله رب العالمین ورته سوچه دین نصیب کړی دی د خلکو ګڼو ته مه ګورئ د خلکو چغو ته مه ګورئ د خلکو تقریرونو ته مه ګوره خبره هغه ده چې کوم الله او د الله رسول کړی ده په هغې پسې روان شي زما د نن تقریر حاصل ده چې د الله رسول خپل امت ته فرمایلي چې بهترین کتاب د الله دی بهترین لار بهترینه طریقه دا د محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام ده او په دې کې دریم یو شی دی چې خلکو په هغې کې ملاوټ کړی چې هغې ته بدعت وایي د الله رسول فرمایي د بدعت نه به ځان ساتي چې په دې دریو خبرو باندې پوه وي ته صحیح منهج صحیح لار اختیار کړه تا سره به هېڅوک توکه ونه کړي تا به الله رب العالمین د صحیح دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي الله رب العالمین دې موږ ته هغه لار او هغه منهج را نصیب کړي چې کوم محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام د خپل امت ته پرېښی